د نن دوشنبه ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. افغاني سرې میاشتې د سوري زړه په ناروغۍ اخته 7 تنه نور ماشومان پلازمینه کابل کې اریانا روغتون ته د عملیات او درملنې په موخه ور وپېژندل. د نیمروز د ورېښمو پل له لارې د ایران څخه 1481 تنه افغان مهاجرین هیواد ته راستانه شول. د حکومت د رسنیو مرکز مشر وایي د حکومت د اطلاعات او رسنیو مرکز ویبپاڼه فعاله شوه. په دې ویبپاڼه کې به بیلابیل مطالب په پښتو، دری او انګلیسي ژبو خپریږي. د مهاجرینو چارو وزارت اداري ناسته د الحاج خلیل الرحمن حقانی په مشرۍ ترسره شوه. په ناسته کې د یو شمېر ادارو رئیسانو د خپلو ترسره شویو کړنو د پایلو په اړه معلومات وړاندې کړل. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمیشنرۍ په مالی ملاتړ د لوګر په مرکز کې 13.3 میلیون افغانۍ په لګښت د یو سړک او یو استنادي دیوال چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د افغاني سرې میاشتې لخوا نیمروز ولایت کې پر 1500 اړمنو معلولینو او بېوزله سروې شویو کورنیو باندې د خوراکي توکو مرسته وویشل شوه. د کابل والی شیخ محمد قاسم خالد د کودامن د ولسوالیو له قومي مخورو سره غونډه ترسره کړه. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر مولوي عطاالله عمري د بلخ ولایت والی مولا محمد داود مزمل سره په کتنه کې د کرنیزو برنامو په پلي کولو کې د همکارۍ غوښتونکی شو. د کابل ترافیکو رئیس مولوي خیال محمد غاور وایي د بیلابیلو کمیټو په جوړولو سره کابل ښار کې بېنظمي او ترافیکي ګڼه ګوڼه کمه شوې ده. د کابل پوهنتون په کمپیوټر ساینس پوهنځي کې د ډیجیټل حل لارو او نوښت مرکز پرانیستل شو. د کابل امنیه قومندانۍ اړوند د 15مې حوزې منصوبینو 15 تنه غلنې ولي. دغو مجرمینو به د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې له خلکو پیسې، موبایلونه او نور توکي او دغه راز له دوکانونو به یې غلاګانې کولې.